اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو، اللہ جل شانہ لوی کرم و مہربانی دا چې مونږ او تاسو یې د جمعات کې د دین د خبرې د وینا او اوریدو د پاره راجمع کړیو. هر نیک عمل یو مسلمان بنده چې کوي نو دې کې د هغه څه کمال نه، د هغه دولت پکې نه پکارېږي، د هغه قوت او طاقت پکې نه، بلکې دا د الله جل شانه د طرف نه توفیق ملو شي. الله کرم او رحم وکي، مهرباني وکي. الله جل شانه چې چاته د رحمت په نظر باندې وګوري نو جومات ته راولي، دین ته کې نه، د قرآن او د حدیث اورېدو ته کې نه. بلا خلق په دې دنیا کې ګرځي، کم چې غیر مسلم دي او ګورئ نظر واچوي، هغوی څه کارونه نه کوي د نارواو د الله جل شانه نه د لرې کېدو. لږ غوندې خلک هغه الله جل شانه خپل دین ته کېنولي. د دې وجې نه دا د الله خپله مهرباني ده او دا د الله توفیق دی چې موږ ته نصیب کړی دی. او څوک چې نیک عمل کوي په دنیا کې نو الله جل شانه دته د نیک عمل دوه بدلې ورکوي، یو په دنیا کې یو په آخرت کې. نیک عمل څه ته وایي؟ د هر قسم ګناه نه ځان بچ ساتل، که وړه ګناه وي که لویه ګناه وي. د دې نه بل لوی عمل نشته. د هغې وجه دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د دې انسانانو اعمال تلي. د کافرانو اعمال نه تللی کېږي او د پیغمبرانو اعمال هم نه تللی کېږي. کافران بلا روک و ټوک جهنم ته به ځي او انبیاء علیهم السلام خو معصوم دي، د هغې خو ګناه او غلطي شته نه. د نورو خلکو ګناهونه او نیکۍ د مسلمان بنده به تللی کېږي، زما او ستا اعمال به تللی کېږي. نو چې زما او ستا اعمال تللی کېږي نو چې د چا نیکۍ ډېرې شي دا سړی کامیاب دی، او چې د چا ګناهونه ډېر شي نیکۍ کمی شي ناکام دی. اوس دا نیک عمل څه شی دی؟ علما فرمایي چې په نیک عمل کې د ټولو نه بهترین عمل دا دی چې ته ګناه پرېږدې، د ګناه نه ځان وساتې. او د تصوف علما وایي چې تخلیه اختیار کړه. تخلیه دې ته وایي چې ځان د ګناه نه خالی کړه، ځان د ګناه نه خالی کړه. اوس نیک عمل که ته لږ هم کې یو سړی د ګناه نه مکمل ځان ساتي نو ګورم کم از کم مسلمان بنده دی نو مونځ خو به کوي که نه؟ چرته یو څو پیرې الله الله خو به وایي، چرته چاته خو به څه د نیکۍ خبره کوي نو مقابله کې ګناهونه نشته، ګناهونه نشته. نو چې ګناهونه نشته نو خو صرف نیکۍ رالی که نه. او که ګناهونه دیم ځکه انسان دی، بنده دی، عاجز دی، غلطۍ به ترې کېږي، شی هم ترې دي، خو دې خوا مقابله کې نیکۍ بیا ډېرې، ځکه د ګناه نه خو د ځان ساتلی که. د دې وجې نه الله جل شانه فرمایي من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن. چا نیک عمل وکړو، مؤمن دی او دا نیک عمل والا کوونکی مسلمان بنده نارینه دی او که زنانه ده، نو فلنحیینه حیاتا طیبه. د نیک عمل برکت وګوره، د ګناه نه د ځان بچ کولو برکت وګوره.
هغه دا دی چې فلنحیینه حیاتا طیبه. الله وایي زه به دې سړي ته یو پاکیزه زندگی نصیب کړم. هلکه پاکیزه زندگی څه ته وایي؟ د پاکیزه زندگی علما دوه معناګانې کوي. یوه دا ده چې د ده زړه به د فکرونو نه، مصیبتونو نه، تکلیفونو نه خالی کړي. یو په بدن تکلیف دی، بیماری، نو دا په اولیاو باندې، صحابهو باندې، په انبیاو باندې د ټولو نه زیات. دغه نه، د ده زړه به د فکرونو نه خالی کړم. تاسو اوس دې وخت کې نظر واچوئ که نه، دا نن سبا زمانه دا ورځې چې دي مهنګایي ده، مثلا دا یو مهنګایي به مخې ته کړو، نو هر وخت موږ په ټینشن کې یو که نه یو، په فکر کې پراته یو که نه یو. غمونه را سره دي چې هلکه ټماټر ګران شو، الوګان ګران شو، ټیپر ګران شو، او چې باس کوو د یو بل سره هلکه ټیپر به خورو هم نه خوړه، اوس هلکه په 80 روپۍ کیلو دي. دا فکرونه نو چې کله یو سړی نیک عمله دی، صالح دی، د ګناه نه ځان ساتي، منځ او دس پابندۍ سره کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، اعمال ښه کوي، نو دی الله جل شانه به د زړه د دقې فکرونو نه خالي. څه به ورسره وي نه، داسې نه لګېږي چې د ده باندې به د سرو زرو باران ووري، نه هېڅ به ورسره نه وي. غریب به وي، کمزوری به وي، خو فکرمند به نه وي. تاسو خیال ته راغله دغه یو عالم نه چا تپوس وکړو، طالبانو ته سبق وی چې تاسو جی څه کار کوئ؟ نو هغه وایي زه خو طالبانو ته سبق وایم. نه هسې کار څه کوئ؟ نو هغه دغه کار کوم، طالبانو ته سبق وایم سهار د ماسپښینه پورې. اپې پوه یو نوې دا مطلب مې دی چې څه ګټه وټه وغیره دا دکان دی دی، زمینداري دی، دا کاروبار دی دی، نوکر څه شی دی؟ هغه وایي د خدای بنده زه د الله نوکر یم او دلته سار نه تر ماښامه مازدیګره پورې ماسپښینه پورې قرآن او حدیث د الله کلام او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې خلکو ته ویم او زه به رزق تلاش کوم، بس هغه پوه شه او رزق پوه شه. دغه خدا او دا خېټه پیدا کړي دي. اوس چې څنګه کوي زه مزدوري یم، زه نوکر یم. او بیا ورته مثال وي چې یو دیاړمار تا په دیاړۍ باندې بوتلی دی او تاله کار کوي، یا په پټي کې، یا په کور کې، یا په هر څه کې چې دی، نو هغه دیاړمار د دې خبرې فکر د سره کوي نه چې هلکه 10 بجې به چای څښل غواړي او دا چای به پخول غواړي او د دې سره که پراټه مراټه میلاو شي، نو دا فکر د غرمې ډوډۍ، دا فکر نه، دا نه کوي. هغه د یو بنده نوکر دی، د یو انسان مزدور دی، او هغه سره دا فکر نشته چې 10 بجې به چای څښمه، میلاو به شي که میلاو به نه شي، څنګه به یې پخومه. د یو مالک نوکر دی، بس هغه پوه شه او کار یې پوه شه، د 10 بجو شی پوه شه، ډوډۍ پوه شه، ابه ول راوړي. د الله څوک نوکر یو، د الله د دین په خدمت کې لګیا، نو هغه د هغه څه فکر دی، نو الله بس چلو کی فلنحیینه حیاتا طیبه. دا زړه به د فکرونو نه خالی کی، دا غم به ورسره نه وي. که پې ولږم تېره شو، نبي علیه صلات وسلام سره کفارو په 9 نبوت باندې د محرم په میاشت کې 3 کاله بایکاټ وکړو. شعب ابي طالب کې ټول بنو هاشم بند کړو، نه پې څه خرڅول، دومره سخت خلکو تېرې کړې چې د ونو پاڼې هم ختمې کړي، کوله هغې وخواړه او زړې څرمنې هغې په اور باندې ورتې کړې، ویې ټکولې او لکه د دغه په شان تلی ته چې کوم دی نو اوبه. زمونږ په دې زمانه کې خو داسې څوک شته نه چې هغه باندې په شپه ناره تېرې شي، الا ماشاءالله که چېرته یي په څه علاقو کې. زمونږ خو د خوراکونو د خولې راله خرابې کړي، د غاښونه راله خوراکونو خراب، وخت د خوراک نه دی معلوم. نو الله څه وفرمایل؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، بے فکره زندگی، بے فکره. او دویم معنا علما دا کوي چې دې سړي ته به الله خود به خود توفیق د نیکۍ ورکوي، چې دی د ګناه نه ځان ساتي که نه،
نو د نیکی توفیق یو نیکی پسې به بله نیکي دی خامخا کوي او دا د هغې په ضمن کې علماو دا لیکلي دي چې دا به د دې علامه چې د ده دا مخکې نیکي الله قبوله کړه کله چې تا یو عمل یو نیک عمل وکړو او هغې پسې جوخ تا ته بله د نیک عمل موقع میلاو شوه نو د دې معنا دا ده چې الله ستا دا مخکې عمل قبول کړو لکه مونږ مونځ وکړو که نه الحمدلله د مانځه نه بعد اوس دلته چې مونږ ناست یو نو د دنیا د خبرو دپاره ناست یو که د دین د خبرو دپاره د دین خبرې کول او اورېدل دا یو بله نیکي ده نو په یوه نیکۍ پسې بله نیکي د مانځه پسې دا د نیکۍ توفیق میلاو شه نو معنا دا ده چې دا مونځ الله قبول کړو دا مونځ الله قبول کړو فلنحیینه حیاتا طیبه پاکیزه زندگی الله وی وربکم ورته دویم ما تاسو ته وایي چې په نیک عمل یعنی د ګناه نه په بچ کېدو او د نیکۍ د کولو په برکت باندې به دوه اجرونه الله ورکوي یو په دنیا کې یو په آخرت د دنیا یې دغه شو او د آخرت یې دا دی چې ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون چې د قیامت په ورځ به الله وایي دته زه د ده د عمل نه ډېره زیاته بهتره بدله ورکم باحسن ما کانوا احسن دې ته اسم تفضیل وایي سوپرلیټیو ډیګري ورته وایي د ده د عمل چې هر څومره دی خو الله وایي زه به د ده د عمل نه ول ډېر زیات بهترین او ښایسته بدله ورکړم نو ښایسته بدله په آخرت کې څه ده لکه جنت څه شی دی جنت دی که نه الله دې مونږ تاسې راکړي عمل خو مو کمزوری دی زما یو مقتدي و هغه به دعا کوله چې خدای ما وچ پناهقه وبخي ما وچ پناهقه وبخي په ظاهر کې د الفاظ داسې کمزوري غوندې دي که نه اخو انپړ سړی و د دې وچ پناه که مطلب یې دا و چې خدای څه عمل مې نشته کمزور یم ګناهګار یم خو هېڅ بې سمې وبخي ما سره د رحم معامله وکړي نو مونږ خو عمل دغسې دی خو مونږ خدای وچ پناه که مو وبخي هېڅ بې سمه وبخي او کمزور یو چې دا خپله کمزوري دی الله ته وړاندې کوله که نه نو خدای دومره رحیم دی دومره کریم دی دومره مهربان دی چې مړه بخي دی خدای زمونږ د بخنې ته بانې جوړوي بانې هلکه څنګه بانې جوړوي داسې بانې جوړوي چې عمل دې یو وکړو ادنا دا ده چې لس چنده ثواب یې درکړو عمل دې لا کړی نه دی اراده دې وکړه چې په فلاني ورځ باندې به دا عمل کومه اراده دې وکړه یوه نیکي دله په اراده ولیکل یو بعضې اعمال داسې دي چې هغې له روان شي نو په هر قدم درته الله سل نیکۍ درکړي د یو رور مسلمان بنده تپوس له اسې لاړې ملاقات ورسره کو د مسلمان بنده ملاقات ورسره کو نو چې ملاقات ورسره کوي او دا ملاقات دې ورسره وکړو نو 80,000 فرشتې دل د مغفرت دعا غواړي ته سوچ وکړه دا انې بانې جوړول دي که د بخښنې د بخښنې دي موږ سوچ نه دی کړی دې خبرې ته موږ دې خبرې ته سوچ نه دی کړی بهر حال عرض مې کو درته چې الله وفرمایل چې دې سړي ته به زه بهترینه بدله ورکم د قیامت نو هغه د قیامت بدله هغه ورځن کدن به د باندې الله اسانوي قبر به درته الله منور کوي د قبر نه چې پاسې د قیامت په ورځ باندې هغه سخته زندگی هغه به درته الله د آرام او د راحت او د سهولت کوي د اسانتیا به د باندې راولي او اخري دغه دا دی چې الله به جنت ته داخلوي الله دې موږ ټول جنت ته داخلوي محترمو د داسې حالاتو جوړېدو دپاره چې مونږ ګناهونو پرېښودلو واله جوړ شو او مونږ نیک عمل کولو واله جوړ شو د دې دپاره دا خپل مجلس صحبت او دا ماحول بدلول پکار دي څنګه چې تبلیغیان حضرات وایي که نه چې تاسو د دې خپل ماحول نه وځئ د دې پټي کټي نه لاړ شئ د دې دوکاندارۍ او د فلان دا لږ وخت دپاره پرېږدئ د الله د دین دپاره وځئ نو تا ته به د دې خبرې احساس وشي چې یاره دې کې لذت او مزه شته که نه تاسو وګورئ داسې داسې خلک ستاسو په دې خوا او شا کې به هم وي چې هغه مونځ نه کوي عمل کمزوری شکل و شباهت کمزوری خو چې دی لاړ شي او
یو څه موده تېره کړي او واپس راشي نو بیا یې پټکې هم والي دونه ګیرې هم پرېښودلي او سنت جامې هم کړي او پیسې هم اوچتې کړي دا د ماحول د بدلېدو برکت دی دا د صحبت برکت دی د نبی علیه السلام صحبت ته به یو بانډچي راغی چا به راغی نو اول خو د مجلس د آدابو نه نو خبر داسې خبرې به وکړي چې هغه به د بېادبۍ وي خو پوه نه خو چې لږ صحبت به د نبي علیه السلام سره وکړو بس بیا به ورته نیغ نیغ کتی نه شو بیا به د مخ مبارک ته کتی نه شو یو صحابي راغی اوښې بار وتړل د جومات مخې ته او جومات ته راننوته او یو ګوټ ته کېناست میتیازې شو اوس هغه غریب د جومات د آدابو نه څه خبرو او صحابه و چغې مه کوه مه کوه نبي علیه السلام وایي پرېږد هغه میتیازې ښه وکړي نبی علیه السلام د پیغمبرۍ سره حکیم هم کله چې سړي له میتیازې ورشي او دی په نیمه کې پرېږدي نو د دې سره سوزاک بیماري پیدا کېږي قسم قسم نورې بیماري د مثاني بیماریان سره پیدا کېږي نبی علیه السلام یې دا سړي خو اوس هم میتیازې شروع کړي دي پرېږده خو دغه لږ ځای به پلید شي او هغه پاکول څه دونه ګران نه دي او صحابه خو هغې خو دا خو بېادبي وکړله د جومات بېادبي وکړله نبي اسلام یې غلی شي ورشي په دې باندې یو بوکه اوبه واړوئ او اوبه به لاړې شي دې سړي اودس وکړه په مانځه به مونځ یې وکړه چې مونځ یې وکړې خدای ما وبخې او محمد علیه السلام وبخې دا نور مبخې ما وبخې نبي علیه السلام یې یاد کړ هغه وبخې دا نور مبخې هغې خو نورو خو ورته کار کړی و که نه لا نه و پویه خو چې کله د نبي اسلام مجلس کې کېناست او لږ ساعت تېر شو او د صحابو هغه ادب ته یې وکتل چې هلکه تا خو د نبی علیه السلام لاړې ځمکې ته نه پرېږدي نبی علیه السلام لا خبره کړې نه یو دوی داسې بور بېزن خدای پاک بس بیا یې خبرې نه کوئ بیا په خوله لاس کې بیا خبرې نه کوئ دا ولې صحبت ته راغی مجلس ته راغی خبره باندې پوه شوې یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته یا رسول الله ما اورېدلي دی چې تا ویلي چې قرآن مجید کې یو ټکی راغلی دی چې په جنت کې به بیري نبی علیه السلام وایي جنت کې خو به بیري وایي دا خو ښه شی نه دی که غزغي دي دا خو چې موږ راشو کوو ټول لاس به هم سوري سوري نبي علیه السلام وایي تا پوښتنه خبره اورېدلې نه نیمګړې دی فی صدر مخلود ټکی ورسره بل راغلی دی چې داسې بیرې به وي چې ازغي به پکې نه وي وایي ښه وایي ازغي چاته لاړه وی ازغي ته الله لر کړه او د هغې په ځای پکې بیره ولګوله او بیره هم څه د دنیا د بیرې په شانې خو نه او د جنت بیره وی ښه وی په جنت کې نور څه دي وی چې په جنت کې خو انګور دي وی دا انګور دا غونچک به څومره وي غوشه نبي علیه السلام ته وایي چې ستا پلار چېته غټ چیلی حلال کړی وی چې او د هغې نه سرمنو ښکلې ستا مور لی ورکړی چې دا صفا که په دې کې به وړه اچو یا به پکې اوبه اچو خلق پخوا داسې کول وی چې او وی چې دغه د غټ چیلي سرمن د اوبو نه یا د وړو نه ډکه کې نو دومره به د انګور یوه دانه ای دانه غونچک نه یوه دانه به وی ښه وی دا خو زمونږ د ټول کور دپاره پوره کړي نبي صاحب ټول کور نه خوړ نه شوی ټول خاندان دپاره دې پوره کړي دا خو یو من دانه شو یو من انګور د چا پلار به وخوري او د اوس خو چې مونږ کوم انګور اخلو پکې دغه هم وي که نه زیل هم پکې که نه او هغه دانه دومره ده وی نور پکې څه دي په جنت کې وی غوز پکې دی غوز څه شي وی شام ته تللی نه شام ته خو نیم نبي اسلام غوز یو میوه ده نو بیا یې تپوس وکړو اوس که د دانې تپوس کوم خو هغه خو د دې نه هم زیاتېږي چې د غویي د سرمن عمره به یوه دانې وی چې دغه دی د هغې دا ونه به څومره وي نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې یو اوښه لنګه شي او د هغې بچی قدم والي د ګرځېدو شي او دا روان شي ځي او ځي 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 دومره زمانه تېره شي چې دا اډوکي د اوږو ده دا وراسته شي او مات شي نو چې دونه زمانه دا اوښ مزل وکړي
نو د دغې ونې د ډډ نیمې ته به لا نه یې رسېدلی. ټول ووایه سبحان الله. دا د جنت نعمتونه. صحابهو کې به دا جذبه وه، دا مینه به وه، دا محبت به و. دغه صحبت ته چې به راله اول به یې تپوسونه کول، بیا به یې تپوسونه نه کول. مشرانو صحابه ووایي مونږ ډېرې مسلې د بانډچیانو نه زده کړي. دا بانډچیان مونږ داسې سادهګان غوندي ښاري خلک، بازاري خلک دا ډېر چلته پورته وي. خبره باندې پوه شوې؟ حقیقت دا دی داسې د ښار هلک او د بانډې ملک. خبره برابر مطلب دا چې دلته خو معلوماتي علمي په ښاریو کې سمجي. نو عرض مې درته کوو چې د صحبت باندې انسان کې تبدیلی راځي. د دې صحبت دپاره مدارس دي، مراکز دي او خانقاهونه دي. خانقاه هغه مقام ته ویلی کېږي چې کوم ځای کې یو مرشد یو عالم وي او خلکو ته بیعت کوي، د ذکر یو ترتیب ورته ښیي. دغه سلسله کې زمونږ په خپل کلي قطبګړ کې خانقاه د خانقاه محمدیه په نوم باندې مدرسه هم ده، الحمدلله خانقاه هم ده. هغې کې مونږ 3 قسمه اجتماعات کوو. یو ماهانه هفتوار، هر جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه د مازدیګره پورې. دویمه اجتماع ماهانه کوو، د هرې میاشتې په اول جمعرات باندې د مازدیګر د مانځه نه د جمعې د شپې د ماسخوتن ناوخته پورې. دا په میاشت یو ځل. او درېیمه اجتماع هغه سالانه اجتماع شي. هغه سالانه اجتماع سکالې په 20 نومبر باندې، نن د اتوار ورځ وه او آینده اتوار په ورځ باندې د 1 بجې نه د ماښامه پورې دغه اجتماع په هغې کې یا دا نورې اجتماعات زمونږ کېږي. په دې کې ختم هم کېږي، د درود شریف ذکر پکې کېږي، وعظ و نصیحت پکې کېږي، تلاوت پکې کېږي، مراقبه پکې کېږي. خو دا بعضې الفاظ بعضې اصطلاحاتو باندې تاسو پرې نه پوهېږئ، هله به پوه شئ چې مجلس کې کښېنئ، هله به پوه شئ چې هغه مجلس کې کښېنئ. نو زما وروڼو، مونږ چې دلته کې دا نن ستاسو د جامع مسجد ته مدینه کالونۍ ته راغلي یو، نو تاسو ته مو دعوت راوړی دی، تاسو ته مو دا درخواست راوړی دی چې ټول عمر مونږ لګیا یو د خپل ځان دپاره، د دنیا دپاره ضروریات هر انسان لري او منډې تړلی وي. دغه ورځ لږه وباسئ، دا نیمه ورځ باقي وباسئ او دغه اجتماع کې شرکت وکړئ. د ماسپښین د 1 بجې نه د ماښامه پورې زیات نه زیات په 3 غنټې 4 غنټې ټایم. دا موږ دومره کارونه د دنیا کوو، یو خوا بل خوا منډې وی. دا خالصه دینی اجتماع ده. دې کې د سر اړو شایبه نشته دی چې دې کې د دنیا دا غرض دی، د دنیا پکې دا غرض دی. لکه څنګه چې زموږ سیاسي اجتماعات کېږي د خلکو که نه کېږي. نو هغې وایي که نه لکه پول بدله جوړ کړمه، سړک بدله جوړ کړمه، دا وایو که او موږ ته هم دا مطالبې کوو چې بهی سړک راله جوړ کړي، پول راله جوړ کړي، دا کار راله وکړي، هغه کار راله وکړي، ګیس راله راوړي. دا د دنیا ضروریات دي، په کار هم ده چې سړی وغواړي د هغې نه. خو زمونږ دا اجتماع دا خالصه دیني اجتماع ده. دې کې نه پول شته او نه پکې سړک شته. دې کې که دی آخرت ته سړک دی، جنت ته سړک جوړېدلی. نو انشاءالله چې آینده اتوار په ورځ باندې ستاسو نه دا مطالبه ده چې تاسو به دغه اجتماع کې شرکت کوئ به انشاءالله. یو خبره درته وکړمه چې چاته عذر دی الله نه پېښوي، عذر که پېښ شي خو خیر دی. چې چاته عذر نه وي هغه لږ لاس اوچت کړي چې موږ به راځو اجتماع له انشاءالله. جزاکم الله، ماشاءالله ماشاءالله. د دې لاس اوچتولو مقصد دا و چې تاسو یوه نیکي وګټله. ما تاسو ته لږ مخکې ووې چې په اراده باندې تا اراده وکړه چې زه به د اجتماع له ځم. اوس که ته په څه عذر پاتې شو لا نړې که نه، نو هم تاله دا نیکي ولیکلی شوه او دا نیکي الله ورانوي بیا نه ښه، دا نیکي ورانوي نه. الله پاک دې تاسو زمونږ د دنیا د